حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یو ځل د مدینې په کوڅه کې ګرځېده، د دې رعیت حالات به معلومون نو په دې کوڅو کې به ګرځېده چې د شپې خو چاته تکلیف نشته. نو په یو لاره روانو د یو کور نه د یو جینۍ شعرونه یې واورېدل، او هغه جینۍ عشقیه شعرونه وې، لکه دا څوک هلک یا جینۍ چې په چامینې مینه یو دا عشق شعرونه وای. نو داسې عشقیه شعرونه دی جینۍ وې په ډېر خوږ اواز او په ډېر جړا کې. نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ باندې د هغې جینۍ هغې شعرونو اثر وکړ، نو ورته ودرېد، ملګري ورسره دي یوازې نه دی. نو په دې پریشانه شو که د جینۍ اواز خو د کور نه بار وتل ګناه ده. جینۍ که دننه کور کې سندره م وی نو ویلی شي د ګناه سندره نه، که شعرونه وی ویلی شي خو اواز عورت دی د کور نه بار به اواز نو باسي، او بیا د سندرې اواز د جینۍ چې د کور نه بار وځي خو دا خو ډېره لویه ګناه ده، ځکه چې د سړو زړه ځان ته مایل کوي او د سړو شوق پیدا کیږي او اشتها پیدا کیږي. نو دا حضرت عمر فاروق حیران شو چې زما حکومت ته ګوره د عدل او د انصاف، او بیا دا حالت چې جینۍ دننه سندرې وی شعرونه وی او عشقیه اشعار او اواز یې د دیوال نه بار اورېدی شي، دا خو سخت هر څوک جینۍ چې دا خو انتهایي لویه مجرمه ده. حضرت عمر آواز ورکه څوکې هغې اواز د حضرت عمر پیژنده، د حضرت عمر فاروق رضی الله آواز دا لږ ډبل و ډبل غټ اواز یو درون. نو صحابه یې اواز پیژنده، مشهور په دې اواز هغې جینۍ وپیژن، اوخو دا خو امیر المؤمنین زما سندره واورېده او زما شعرونه یې واورېدل اواز، دا به څه کېږي. نو هغه غریبه غلی شو ویرېده چې اواز یې ورنکړه، د دوباره اواز وکړه څوکې دا شعرونه څنګه وی. هغه غریبه نوره په رپېدو شو، وجود یې رپېږي. دریم ځل یې بیا هم ولا اواز ورکړه څوکې جواب راکړه، د عشقي شعرونه چې څنګه ته په زوره سندرې وی ګانې مونږ به ورته ګانه ووایو، اواز دې بار اورېدلی کېږي، دا څه کې. هغې غریبه نوره مو یېرېده چې دا خو امیر المؤمنین دی او زما دا خبره یې واورېده، دا به څه کېږي، په څه مصیبت اخته شو. حضرت عمر هغه زمانه کې د دې کورونو دا دیوالونه واړه واړو دومره غټ به نو، په دیوال د پاسه دروازه خو یې بنده وه، نو په دیوال د پاسه ور واوړېد، ملګري ته یې راپسې راواوړه. چې ور واوړېد هغه جینۍ په کور کې وه رپېده. حضرت عمر ورته وایي ښه ته شعرونه وې، سندرې وې او عشقي سندرې وې او اواز دې بار اورېدلی کېږي، دا ولې؟ جینۍ هم لکه زړوره شوه. دغې زمانې په ښځو نرو دواړو کې بهادري وه. وی عمره ولې امیر المؤمنین څه چل مې وکړ؟ وی د پیغمبر د سنتو خلاف ورزي دې وکړه. وی که ما د یو سنت خلاف ورزي وکړه تا د دریو سنتو خلاف ورزي وکړه، ته څنګه د دریو سنتو خلاف ورزي کې؟ خو چې دا خبره وکړه د حضرت عمر دا وجود ورپېد او حق دا ودرېده. وی څنګه د دریو سنتو خلاف ورزي وکړه؟ وی چې ته د یو سنت په خلاف ورزی ما ته مجرمه وې، ته د دریو سنتو خلاف ورزي ولې کې؟ وی ما ته ووایه ما څه خلاف ورزي او جینۍ ورته لا دا وایي وی چې ما نه خدای په دې یو سنت تپوس کړي، تا نه په دریو خدای تپوس کړي. او صحابي ته امیر المؤمنین ته دا خبره کول چې د سنتو خلاف ورزي او الله به درنه تپوس کوي، بس وجود یې پر پیدا شو. وایي جینۍ څه خلاف ورزي مې وکړه؟ وی یو خلاف ورزي خو دې دا وکړه چې نبی علیہ السلام فرمایلی دی لا یخلون رجل بامرأة الا وثالثهما شیطان، چې یو سړی ښځه دي دواړه یو ځای نه ودرېږي، که یو پردی ښځه او پردي سړی سره یو ځای شو درېیمې شیطان دی. شیطان د سړي په اړه کې وسوسه اچوي چې دې ښځې ته ګوره، او د ښځې په اړه کې وسوسه اچوي، نو ګناه ته خبره رسېږي. نو نبی علیہ السلام فرمایي لا یخلون رجل بامرأة، سړی او ښځه به ځان لکېږي نه پردی سړی او پردی ښځه. ته څنګه ما کور ته ځان له ما ته راننوتې؟ دا یې د یو سنت خلاف ورزي وکړه. د دویم سنت خلاف ورزي یې دا وکړه چې د ما پیغمبر فرمایي چې یو کور ته ورننوځي نو درې ځله به اجازت غواړئ. لاول به اجازت وغواړئ، که میلو نشي دوباره به بیا اجازت وغواړئ، که میلو نشي درې باره به بیا اجازت وغواړئ. که میلو شو خو ورننوځه، خو که په درېیم ځل هم درته اجازت میلو نشو نو بیا واپس ځه. نو تا ته خو ما زما د کور د داخلېدو اجازت نه یې درکړې،
او نه تا ما ته درې اوازه کړي چې در ننوځم در داخل شم کور ته در داخل شم، نه د اجازت غوښتې دی او نه ما اجازت در کړی دی. دا د دویم سنت خلاف ورزي. او دریم دی د خدای د قرآن خلاف ورزي کړی ده. د خدای قرآن کې راځي چې وأتوا البیوت من ابوابها، چې کور ته په دروازه را ننوځي. ته په دیوال څنګه راوړې؟ خو چې دا خبره وکړه حضرت عمر په ژړا شو. واقعي صحابي ته چې دا خبره وکړه خو په زړه دې ورته اور بل کړ. د سنتو خلاف ورزي او بیا د صحابي نه هغې خو ټوله زندګي د پیغمبر په غېږ کې تېره کړې ده او ټول ژوند د هغې د سنتو د هغې زندګي یو صحابي خو د پیغمبر علیه السلام د سنتو نمونې وې نمونې چې دا دې ورته ووایي اوهو سنتو خلاف ورزي الله به درنه تپوس کوي او په دلیل ورته ثابته کړې. حضرت عمر ورته وایي جینۍ ما معاف کړه. او ورته څه وایي؟ جینۍ هم پرې زړوره ده. وی ما معاف کړه. وی هغه ذات نه معافي وغواړه چې د چا نافرماني دې کړې ده، ما نه سره معافي غواړئ. به ډېره اوږده کور لاړ خپل کور ته په سجده الله ته پرېوت او خدای ته په ژړا شو چې واقعي الله ما نه غلطي شوې ده، خدای ما معاف کړي. استغفار استغفار استغفار، معافي غواړي معافي غواړي معافي غواړي. سحر شو پې ساری مونځ وکړو، مانځه نه پس دې زړه ته ورته کشف وشو چې ستا دا غلطۍ معاف دي. نو فوراً یې اډر جاري کړه، ویې لاړ شه په پرده کې او دغه کور کې یو جینۍ ده په پرده کې راولې، مکمل پرده کې چې امیرالمؤمنین دې غواړي. چې اوس دې تپوس وکړم چې دا ورځ رڼا ورځ ده چې دا شعرونه یې څنګه وي، چې څنګه عمر فاروق رضی الله عنه جینۍ راوسته پرده کې. ځکه عدالت ته خو به سړی هم حاضرېږي او ښځه به هم حاضرېږي. رونو حضرت عمر ټوله شپه ژړلي وو، دا سترګې د اوښکو نه سرې راوتې وې. حالانکې که موږ سوچ وکړو په دې نو غلطي د عمر ډوانه د سنتو خلاف ورزي نه ده کړې. ولې نه ده کړې؟ ځکه چې څوک د شریعت خلاف کوي نو مولا به ورته نصیحت کوي، لیکن بادشاه خو نصیحت نه کوي. بادشاه به د هغه د کور نه راوباسي او سزا به وله ورکوي، د هغې متعلق چې څه سزا ده. او کور چې دروازه مجرم نه لر کوي نو په دیواله مو راوړی دي شي، نو هغې دروازه نه کولاوله. د خو چغې اجازت خو یې د داخلېدو نه دی غوښتې، خو چغې خو یې ورته ووالې که نه چې دا شعرونه ولې وې. اوس چې دروازه یې کولاو نه کړه نو پولیس والا یا بادشاه یا قاضي یا وزیر به کور ته نه داخلېږي، په دیوال به خامخا وروړي. هېڅ ګناه ورته نه، په دیوال به هم وروړي. او معلوم او یوازې هم نو ملګري هم ورسره دي، څه تهمت هم پکې نشته. خو د هغه سنتو د خلاف ورزۍ ټکي د حضرت عمر په زړه داسې پولې ودرولې داسې چې سار دربار ته راغی دا سترګې د ژړا نه تکې سرې دي او په دې مخ باندې د ژړا هغه اثار دي. جینۍ راوسته وی ما خو واقعي مخالفت کړی دی او غلطي مې کړې ده، خو ما ټوله شپه الله ته وژړل، د الله نه مې معافي وغوښتله او زړه نه مې دا راځي، کشپن د زړه ته مې دا راځي چې الله زما دا غلطي معاف کړې ده. زما زړه دا وایي چې زما دا غلطي الله معاف کړې ده. اوس تا نه تپوس کوم تا را سندرې ولې او ته څه وایي؟ وی عمره وی زه ځوانه جینۍ یم او زما خاوند هم یو نوجوانه لک دی او زما او د خاوند واده شو او د واده نه پس زما هغه خاوند 15 ورځې پس تا جهاد ته پلانکې علاقې ته لېږلی دی. زه په کور کې یوازې پاتې یم. نو چې د یو سړي د یو جینۍ سره واده شي او د دې هلک دا جینۍ خوښوي او د جینۍ هلک خوښي، د ښځې خاوند یو بل خوښه مې او دا هلک دې ته جدا کې او د په میاشتو د جهاد په میدان کې ناست او دا جینۍ یوازې په کور کې ناستې، نو چې داسې شعرونه نه وایي نو څه به کوي؟ ما ته هغه خپل خاوند را یاد و نو د هغه خپل خاوند په محبت او په مینه کې مې شعرونه ووایي. غلطي رانه دا شوې چې د ما اواز لږ په زوره شو، زما دا اواز تا واورې. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فوراً وی ګوره د دواړو جهانو سردار مبارک نه که داسې څه حدیث منقولې او د حضور پاک داسې څه سنتي چې یو هلک د یو جینۍ سره واده کړي او هفته پسې د جهاد له لېږه نو بس زما صبر دی. او که د پیغمبر علیه السلام طریقه داري نو عمره دا دې ښه نه دي کړي. وی ښځه کور ته لاړ، د بیبي نه یې تپوس وکړو. بیبي نه وی یو جینۍ او هلک څونه موده د یو بل نړه صبرولی شي چې ګزاره وکړي؟ نو بیبي ورته وی 3 میاشتې. 3 میاشتې که خاوند د ښځې نه جدی نو دا ښځه هم ګزاره کولی شي او دا خاوند هم ګزاره کولی شي. او د 3 میاشتو نه چې زیاتېږي نو بیا ګزاره ګرانه ده، او چې بیا هلک او جینۍ وي نو ګزاره یې ګرانه ده. نو د هغې یوې جینۍ په خبره حضرت عمر مکمل اډر جاري کړ چې څومره مجاهدینو او د هغې جرنیلانو او کمانډرانو ګیر چاپېره په علاقه کې ټولو ته اډر جاري کړ
اعلان یې وکړ وی چې د چا واده شوي او جهاد له تللی دی نو د 3 میاشتو نه زیات په میدان د جهاد کې نه پاتې کېږي. 3 میاشتې به تېری نو دی به خپل کور ته راځي، د په ځای به بل مجاهد ځي. نو چې دې کور کې څه موده تېرې کړي نو بیا به ځي. 3 میاشتو نه زیات به په محاذ باندې یو مجاهد واده کړی نه تېری. دا یو اډر جاري شو. دا ګوره دا هغه جینۍ د برکت نه یو عام اډر جاري شو چې تاره سنت ما ته وښایه په دې کې د پیغمبر علیه السلام سنت. نه دې کې خو واقعي د نبی علیه السلام مبارک سنت نشته دی. راشه چې سنت په دې کې نشته نو موږ به عرف له راشو په عرف په فیصله وکړو. نو خبره مې چې هغه جینۍ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته یو خبره ور واچوله چې تاره 3 سنتو خلاف ورزي وکړه، ټوله شپې ژړلې. ساره پورې چې دربار ته او مجلس د مسجد نبوي ته راغی د جلانې سترګې سیرې او په مخ یې اوښکې روانې دي. صحابه به په سنتو عمل چې د حضور پاک سنت به یو صحابي نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مجلس کې کېناست، حضرت عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه. هغه یو صادر په سر کړی و، د هغې صادر رنګ د ښځو د جامې په شان دی. او نبی علیه السلام ورته وی عبدالله وی دا صادر د سینګ په سر دی. پوه شو چې د پیغمبر علیه السلام دا تپوس دا د ناراضګۍ تپوس دی. بزر د مجلس نه پاسېد لاړ او کور تنور بل و، هغه صادر یې په تنور کې وغورځه. سهار چې راغی، دا په ابو داود شریف کې دا حدیث دی، سهار چې راغی نبی علیہ السلام دې تپوس وکړه عبدالله صادر دې څه کا؟ وی صاحب تاسو په انداز پوه شم چې ستاسو نو خوښ، نو ما پرون په تنور کې وغورځاو. وی د الله بنده تنور کې دې ولې غورځاو؟ وی لور له به دې ورکړی، بیبي له به دې ورکړی، زنانو له به دې ورکړی. ځکه د دې رنګ داسې و چې دا د سړو سره مناسب نه دی، دا د ښځو سره مناسب دی. ګوره دومره د پیغمبر علیه السلام په معمولی نظر چې پوه شو نو ګوند قیمتي صادر اورته غورځوي. نو حضور پاک مبارک فرمایل چې سړي به هغه جامې چي چې هغه د ښځو په شان ني، په بناوټ کې به هم د ښځو جامه نه اچوي او په رنګ کې به هم د ښځو جامې نه اچوي، او ښځې به هغه جامې نه اچوي چې هغه د سړو په شانتي وي. که بناوټ یې د سړو په شانتي دا هم ګناه ده، او که رنګ یې د سړو په شانتي دا هم ګناه ده. دا بالکل ممنوع دی. بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه سړو او ښځو لعنت ویلی دی. لعن الله المترجلات، هغه ښځې چې هغې په جامه کې او په شکل کې د سړو په شان ځان برابروي. ویښته لکه د سړو دې زمانه کې ګورې ډېرې زنانه د سر ویښته دا لکه د سړو په شانتې جوړوي. په دې د دواړو جهانو مبارک سردار لعنت ویلی دی، ګناه کبیره ده. یا جامې د سړو په شان جوړوي، یا پیزار د سړو په شان جوړوي، یا په لاره چې ځي ګرځي لکه د سړو په شانتې ګرځي. مترجلات ورته ویل کېږي. دا سخت جرم او سخت ګناه. او لعنت د نبی علیہ السلام ویلی دی، وی د الله لعنت دی په چا؟ المتخنسین من الرجال، هغه سړي چې د ښځو په شانتې شکل جوړوي، سړو ویښته د ښځو په شانتې، یا جامې د ښځو په شانتې، یا د جامو بناوټ ډېره لکان ګورې دقسې جامې چې لکه د ښځو رنګونه او د ښځو شان بناوټ. په دې د دواړو جهانو مبارک سردار لعنت ویلی دی. ورونو د حضور پاک سنت نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو مثال ورکوي. وی زما او ستاسو داسې مثال دی په مشکات شریف کې دا حدیث دی. لکه یو سړی اور بل کي اور، وی چې اور کله بل شي دا پتنګان راځي دی اور له خشته ورته ښکاري ښکلې. وی دا سړی لګیا دی دا پتنګان د دې اور نه شړي چې اخوا شی مه راځئ، ګورې دا اور خو تاسو ته خشته ښکاري خو ګورې منځ کې تبۍ ده. لیکن پتنګان د دې سړي خبره نه مني، دی نیغ را روان دي او اور ورته ښکلې ښکاري سور مزېدار، نو اور ته را روان دي. خو چې د هغه سړي خبره ونه منله او دې اور ته رالل پکې ورپرېوتل نو ډوخړه شو سوځېدل. وی دقسې زما ستاسو مثال دی. تاسو ته دا خواهشات او دا ګناهونه داسې ښکاري لکه اور د لمبې په شان خشته سور، نو تاسو په منډه ور روان یې. او زه درته وایم چې مه راځئ، ګورئ دا راته ښکلې ښکاري خشته، خو که ورلی نو دننه ګورې تبۍ نه، دننه هلاکت دی. نو وی تاسو په ما غالب شوئ او په دې اور کې ځان داخلوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دویم مثال ورکوي. وی زما ستاسو داسې مثال دی لکه یو سړی یو کور جوړ کی او په هغه کور کې خشته ښکلې درستخان وغوړئ او قسم قسم خوراکونه پې د پاسه کېږي.
او یو استازي ولیږي چې ورشه دا خلک راوبلئ چې راننوځي په دې کور کې دننه ډوډۍ ده او قسم قسم خوراکونه دي چې هغه وخوري. وی چې څوک د هغه استازي خبره ومني خو کور ته به داخل شي او د هغه دسترخوان نه به خشته ډوډۍ وخوري، او که څوک د هغه استازي خبره ونه مني نو کور ته هم داخل نشو او په کور کې دننه ډوډۍ مو نه خوړه. وی دا کور جنت دی، دا کور جنت، او دا چې کوم دسترخوان پکې غوړېدلی دی دا د جنت نعمتونه دي. او وی دا چې کوم استازی دی وی دا زیب، نو کوئی چا زما خبر او منلا او د جنت دې کور ته داخل شو د جنت خوراکونه به وخوري، او که چا زما خبر او نه منلا د جنت کور ته به داخل نشي او د جنت مزه او خوراکونه به نصیب نشي. نورونو سنت ته حضور پاک دا غي تابعداري د جنت ذریعہ ده. یو ډېر لوی عالم تیر شوی دی امام ابو داود رحمت الله علیه، دا حدیث له استاد دی، ډېر لوی سړی دی، دومره لوی سړی دی چې 24 غنټه دا حدیث په تکل کې باو 24 غنټه دا معنا چې په خوب کې او د خوب نه مخکې او د خوب نه وروسته د علماء د خوبونو د محدثینو د حدیث سره تعلق لري. خوب کې دغه حدیثو کې چکرې نو همیشه د پیغمبر علیه السلام احادیث درس وکاو. دومره لوی سړی چې په هغه زمانه کې یو لوی بزرګو سهل تستری رحمت الله علیه لوی بزرګو، نو هغه یو ځل د امام ابو داود سے مجلس ته راغی. چې راغی نو خلکو دته وی صاحب دو نه پیژن، وی صاحب دا هغه سهل تستری دی ابو ذر چې په بزرګي او په نیکۍ مشهور دی. نو امام ابو داود صاحب ته ذر ور پاسید او ورته غاړه، نو هغه سهل تستری وته وی صاحب زما یو جت تعالی راغلی زما دا حاجت په پوره کې. امام ابو داود ورته بالکل چې زما په وس کې پوره کوم با. وی ستا په وس کې ما سره وعده وکړه چې پوره کېم. وی تی ما ته وایه کنه چې زما څنګه په وس کې دی، که زما وس کې خامخا به پوره کوم. وی نه ستا وس کې دی، ما سره وعده وکړه چې زما دا خبره به پوره کې. وی ښځه وعده مې ده چې زما په وس کې پوره کوم با. وایه څه دی؟ وی امام ابو داود وی دا جبه دې راوباسه چې دلې ښکل کړم. وی زما په جبه څه کوې چې زما جبه ښکلې؟ وی ګوره ما سره دې وعده کړې ده، دا ستا په وس کې ده دا جبه راوښکل، دا راوباسه چې دلې ښکل کړم. وی زما جبه ولې ښکلې؟ وی په دې جبه ته د پیغمبر علیه السلام دا حدیثو درس کې ته وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کذا، حضور پاک دا فرمایلی دی، حضور پاک دا ویلی دی، حضور پاک دا کار کړی دی، د دې نه منع کړی دا. نو چې په کومه ژبه ته روزانه د حضور پاک دا حدیثو درس کې زړه مې غواړي چې دا د خپل کوم مزل مې دې پسې کړی او دا کم کتاب چې لیکي زمونږ په لویه دوره کې طالبانو ته دا کتاب مونږ ښایو، سنن ابي داود د دې کتاب متعلق هغه خپله لیکي. وی چې د چا په کور کې زما دا کتاب موجودي وی دې داسې وګڼي لکه د په کور کې پیغمبر علیه السلام موجود دی او د سره خبرې کوي. من کان فی بیته کتاب ابی داود، د چا په کور کې د ابو داود کتابی فکأنما فی بیته نبی یتکلم، داسې دی وګڼي لکه پیغمبر زما کور کې موجود دی او ما سره خبرې کوي. څومره لوی سړی، د احادیث لوی امام، لیکن یو ځل د دریاب په غاړه ولاړ دی. یو سړي انټوشې وکړ، هغه سړی په یو بحري جس کې یو بحري غټه کښتۍ وه په هغې کې هغه چې انټوشې کو نو بعضې وخت کې سړی انټوشې کوي نو مسله د دین هم دا ده چې دې کوشش وکړي چې دا مخ پټ کړي، په لاسو باندې پټ کړي یا په څادر یې پټ کړي، او یا که خلک یې د خلکو نه مخ بل طرف ته واړوي، ځکه دې سره د خولې نه لاړې وځي نو چې بل مسلمان ته ضرر لاړ نه شي. او بل دا دی چې سړی پې بدي ښکاري نو بیا د شریعت مسله دا درونو ګورې دا سنت معلوم کړي ښه چې په دې عمل وکړو. نو چې دې انټوشي وکړي نو دې ووایي الحمدلله، دا لفظ دی وایي الحمدلله، دا معنا چې الله له ثنا ده. دا ولې دې وخت کې وایي الحمدلله؟ ولې وایي؟ نو یو وجه خو یې دا ده چې لیونی انټوشي نه کوي، روغ سړی انټوشي کوي. نو چې دا انټوشي وکړه نو دې وایي شکر دی خدای تعالی ثنا ده چې لیونی نیمه او روغ دې پیدا کړی. بل دې انټوشي سره د بره نه د دماغو نه دا نزله او دا رطوبات دا بار روزي، نو دی به د خدای حمد او شکر دی خدای انټوشي مې وکړه چې په دې مخ کې او په دې تندي کې مې کم ګند چې هغه ته بار روان. او درېیمه وجه څه ده؟ درېیم دا ده د انټوشي وخت کې د سړي دا شکل بالکل بدل شي. که تا ځان ته پینه کې وکتل ځان نه به مو یریږي، بالکل خوله کولو شي، پوزه بل شان شي، سترګې بل شان شي، مخ بل شان شي. د انټوشي کې بالکل د سړي دا مخ داسې چې لکه ته به چې د ده نه څه دیو جوړ شو که څه بلا ته جوړه شوه.
نو چې دی بیا فوراً انټو شي نه مخې سم شي دی وی الحمدلله شکر دی خدای چې دا مخ خو مې روان شو پوزه خوله سترګې خو چې واپس سمې شوې که د دغې انټو شي په حالت کې چې زما که مخ جوړ شي که په دې حالت پاتې شو خدا خو به بیا ما نه خپل بچي او قدم یریږي دی الحمدلله چې شکر دی مخ مې ستا واپس ټیک که نو دی به الحمدلله وایي او چې څوک یې واوري نو هغه به یرحمک الله وایي نور الفاظم پکې شته خو تاسو به نور یاد نه کړی شئ دومره کافي ده چې انټو چې کوي څه به وایې الحمدلله او چې څوک یې واوري هغه به څه وایي یرحمک الله تا دی الله رحم وکړي ولې ځکه دا خو د بیمارۍ څه نښه ده نو خدای د باندې رحم وکړه دا دعا به خو نبي علیه السلام مبارک په مخ کې یو سړی انټو شي وکړه هغه وی الحمدلله نو حضور پاک وی یرحمک الله نو بیا بل سړی انټو شي وکړه نو نبي علیه السلام ورته یرحمک الله ونه وی نو هغه سړی ورته وایي د الله رسوله وی هغه انټو شي وکړه تا ورته یرحمک الله وی او چې ما ونه کړه نو ماته دی او چې ما وکړه نو ماته دی ونه وی دا ولې وی هغه الحمدلله وی نو ځکه مې ورته ووی تا الحمدلله ونه وی نو ځکه مې درته ونه وی نو علماء لیکي چې څوک انټو شي وکړي او الحمدلله وی نو ته ورته یرحمک الله وایه او که هغه الحمدلله نه ویلې نو خیر دی که ته یرحمک الله نه وی بلکې مه وایه ورته او که درې ځله هغه انټو شو که درې ځله ورته یرحمک الله ووایه او چې درېو ځلو نه زیات شو بیا ورته مه وایه ځکه یو سړي یو ځل انټو شي وکړه حضور پاک ورته یرحمک الله هغه وی الحمدلله بیا انټو شي وکړه سړی وی الحمدلله حضور پاک ورته یرحمک الله هغه بیا انټو شي وکړه وی الحمدلله حضور پاک ورته یرحمک الله چې په درېیم ځل یې وکړه وی الرجل مسکوب وی د دې سړي زکام دی دی جوړ بیمار دی نو چې درې ورځو نه انټو شي زیات شو نو که بیا ورته نه وی نو پروا نشته غوره دا د شریعت خبرې دي اوس دا یو راکوټې سنت دی هغه سړي په هغه دریابي کشتۍ کې انټو شي وکړه نو شیشې نه یې مخ رابار کړه نو امام ابو داود د دریاب په غاړه ولاړو ده واورېده نو ګورې د دین بله مسله م وره دا یرحمک الله واجب دی دا به وایې خامخا بعضې علما وایي دا واجب دی خو دا په هغه چا واجب دی چې مجلس یو دی که مجلس جدی نو بیا واجب نه دی لکه دی جماعت کې چاوې انټو شي وکړه نو د جماعت تا خلک به ورسره یرحمک الله وایي او که په دې لاره څوک روان دی هغه یرحمک الله ونه وي نو پروا نشته هغه مجلس جدا دی نو چې دې سړي په دې دریابي کشتۍ کې وی انټو شي وکړي الحمدلله امام ابو داود د دریاب په غاړه هغه واورېد اوس مجلس یې جدا دی کشتۍ کې د دریاب په غاړه که دې یرحمک الله هم نه وایي څه ګناه پې نشته لیکن بیا هم وایي یاره ودرېږه د پیغمبر په دې سنتو عمل کو نو هغه یو کشتۍ خو دریاب په منځ کې وه یو راکوټې لانچ والا ولی کشتۍ والا ته اشاره وکړه دې خوا راشه وی دې غټې کشتۍ ته به ما په څو پیسو بوځې وی په 3 درهمه 3 روپۍ پکې کېناسته غټې کې وی ما ته به بیا ودرېږې ما به راولې وی ښه چې دې ورکوس که کشتۍ ته وروخت سړي له ځان ور ورسو وی دا انټوشې تا کړې وی یرحمک الله هغه ته یې ور واورو پې لازم نه ور وویرو یو غیبي اواز ورته وشو وی ای امام ابو داوده په 3 درهمه د جنت وګټه په 3 روپۍ د جنت وګټه خبره د 3 روپو نه ده په سنتو عمل په 3 روپۍ یو سنت جم دی که د پیغمبر علیه السلام هغه کشتۍ کې چې نورو خلکو کتلي اوهو هلکه 3 روپۍ د یو سنت دپاره ورکړئ هغې به پې څونه عمل کړي جنت ته ځان له وګټه دا حدیثو لوی استاد لوی عمل او دا پوټې نه غوندې د سنتو تابعداري د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي ګوره عقلي یو حدیث وایي خو عقل له پکې لوی دخل دی من احب سنتي فقد احبني وی چا چې زما سنتو سره مینه وکړه ما سره یې مینه وکړه سنت طریقې ته وایي چا چې د پیغمبر طریقې سره مینه وکړه چا سره مینه ده پیغمبر علیه السلام سره چې زما په طریقې چا خوښوي خو ما سره یې مینه ده که نه ومن احبني کان معي فی الجنه وی چې چا ما سره مینه وکړه جنت کې به ما سره ملګري وي دا مطلب نه دی چې جنت ته به ځي نه جنت کې به د ما ملګري وي ما سره به یو ځای په جنت کې وي یو لوی شاعر په ایران کې بیدل یې نوم و بیدل ډېر مزېدار او خشته د عشق ډک شعرونه یاره دا سړی چې دا شعرونه چا ویلي دي که نه دا بیدل دا خو بس ډېر لوی ولی الله د زمانې وي د ده ملاقات پکار دی ځکه ډېر د عشق د نبی علیہ السلام او د الله د عشق خشته خشته شعرونه او خشته خشته نعتونه یې جوړ کړي دي دا به ډېر لوی بزرګي ده له خو دې بېدل له خو ملاقات له تلل پکار دی نو د هندوستان نه روان شو ته هغه زمانه کې خو لارۍ موټرې نه وې نو ایران ته یې ځان ورسو پارسي شاعر چې تپوس یې وکړه د بېدل وی دا مخامخ یې کور دی
نو چې دروازه وته والا اول راوته دا خدا خیالو چې دا شیرونه ډېر خشته دي مزیدار دي اعلی ښکلي شیرونه دي نو چې دا شیرونه د داسې دي خو دې به ډېر بې بزرګي ښکلې پټکې به یې والي او د سنت جامې به یې چولې او خشته ښکلې ګیره به یې تسبیح به یې لاس کې وي دینداره به چې د دروازې نه سړی راووت سړی سونا مونا دی ګیره هم نشته او برېت هم نشته او سر هم سر تور دی او جامې هم د انګریزانو د لباس په شانتې دي نو دا سړی ورته وایي چې بېدل سره مې کار دی وی زه بېدل یم وی شاعر بېدل وی ما غزیم کړ اوهو بس خو چې څنګه یې ورته وایي چې زیمه د هغه په لکې خو یو شکل و که نه د دې شعرونو نه په لکې یو شکل راغلی و چې دا خو به ډېر لوی عجیبه خشته ښکلې شعري نو بس فوراً ورته غصه شو زه د هندوستان نه ستا ملاقات له راغلی یم ته د پیغمبر علیه السلام شعرونه وې بېدله او ریش را مې خراشي او ګیره خری دا څه کې دا شاعران هم حاضر جواب وایي هوښیاري او ته څه وایي وی ریش را مې خراشیم ولیکن دین مسلمان را نه مې خراشیم وی ګیره خریم خو د مسلمان له نه خریم ګیره خو خریم خو د مسلمان له نه خریم لکه مسلمان ته ضرر نه رسو بعضې خلک اوس هم دا وایي که ته ورته یاره وره ته خو ګیره خرې او دا ولې کې یاره وایي ګیره خریم خو ستا په شانتې نیم ښه نور عمل مې ټیک دی نور نه دې موږ څه خبر یو موږ خو دې ظاهر ته ګورو یا که ورته ویې لکه ته خو مونځ نه کې مړه تا دونه مونځونه وکړل تا نه اوس هم ښېمه ته کوه مونځونه هلکه نو مونږ خو ستا دی مونږ ته خو پیغمبر دغه مونځ ښولی دی چې مونځ کوي بس دا ښه عمل دی نو د انسان عمل چې باندې یو سړی اعتراض وکړي چې دا ګناه کوي نو موږ د خپلې ګناه دا نه وایو او یاره یو سړی دې ګیره خوري او ته ورته ګیره خوري داسې مه وایه داسې وایه او یاره بېشک دا ګناه کوم ما ته دا وکړه چې خدای توفیق راکړي دا ښکلې خبره یا د الله نه زه سوال کوم چې خدای پاک توفیق راکړي یا یو سړی دی او جامې د انګریزانو دي او ته ورته وایې د انګریزانو ما جامې دې اغوستې دي هلته څه وایي زه مړه تاسو کوم داسې دغه شړی باد یې کړی او کوم جومات ته یې باد کړ خدای پاکه خبره چې تا ته نصیحت کوي په دې غوسه کېږي ولې چې تا ته ویې لباس د انګریزانو دی یاره واقعي ښه نه ده ګوره ګناه ته ګناه ویل دا هم جرم دی خو چې ګناه ته ګناه ووایې ممکن د خدای به درته واړی خو چې په ګناه فخر کوې او څوک درته وایي دا ګناه مه کوه هغه له رټ جواب ورکوې په دې ګوره الله ډېر زیات خفه کېږي نو هغه وله اوس څه وایي او ورته وایي چې ښه ریش را مې خراشیم ګیره خو خوریم دل مسلمان را نه مې خراشیم وی د مسلمان زړه نه خریم چاته ضرر نه رسوم دا هندوستاني ورته څه وایي وی غلط گفتی دروغ دی وی غلطه دی وی دل رسول الله را مې خراشي د پیغمبر زړه دې خریلی دی ته د پیغمبر زړه په زړه چاله راکاږي او ته د مسلمان را نه خریم بس بې دل حیران سنت و اتباع د پیغمبر سره مینه ده سنت و خلاف ورزي د پیغمبر دشمنی ده نه د ایران نه خفه کېږې ما بعضې وروڼه به کېدی شي د دې ګیرې پخرایلو کې مبتلی زه به د خدای نه سوال کوم چې خدای توفیق ورکړي خیر دی په دې مه خفه کېږې خدای به توفیق درکړي انشاءالله د ایران نه دوه کسان استازي رالل پیغمبر علیه السلام له کافران په دې خبره سوچ وکړئ ښه کافرانو مسلمانان نو چې نبي علیه السلام او دواړو ګیرې خریلې وې چې نبي علیه السلام له رالل مخې ته بل طرف ته واړو حالانکه کافر چې یو عمل کوي نو خو کافر دی که نه هغې ګیرې خریلې وې حضور پاک مبارک دې مخ بل طرف ته واړه وی دې سره تاسو خبرې وکړئ صحابه ورته وې ما نه یې خوا کې دا ګیرې ولې خرئ رسول الله مبارک فرمایي احفو الشوارب بریت لنډ کې بریت واړه کې په قینچې کټ کې لنډې کې واعفو اللحا ګیرې ګڼې کې ګڼوالې لفظ دې پکې ګڼوالې واعفو اللحا ګیرې ګڼې کې دا د پیغمبر علیه السلام مبارک وینا او زمونږ د یو کتاب لیکي طریقه محمدیه یو کتاب دی ډېر مزیدار ښکلې واقعات د عبرت خبرې دي پکې هغې کې یو روایت راوړی دی وی چې څوک حج له لاړ شي او د مدینې منورې ته لاړ شي د حج نه مخکې یا وروستو او هلته پیغمبر علیه السلام مبارک ته مخامخ ودرېږي او سلام پرې واچوي او ګیرې خریلې وي په قبر مبارک کې دننه د پیغمبر علیه السلام مخ بل طرف ته اړه واجب ده ګورې سنت هم نه ده رونو دا او ډولې ډېر خلک دا وایي یاره که ګیره مې پرېښوده ډولې به نه ښکارم تاسو ټولو نه په جمع یو تپوس کوم ما ته رښتیا وایه چې د پیغمبر علیه السلام د خدای خوښ و که نو وایه او د پیغمبر علیه السلام شکل دا په ټول مخلوق کې ښکلی شکل و که نو که ګیره خریل ده ښکلی شکل وي نو بیا به پیغمبر علیه السلام ته الله نه وي چې ګیره پرېږده
هغه له خدای ښکلی شکل خوښو. نو ږیره د ښکلی شکل نښه ده، ځکه خو پیغمبرانو نه خوښه کړې ده. یو لږ 40,000 پیغمبرانو کې یو پیغمبر داسې نه تېر شوی چې هغه د ږیره لنډی کړي یا د ږیره خریلي، د ټولو ښکلې خشته ږیرې وي. نو کله چا وي خریلي نو خیر دی، نیت وکړئ، الله به توفیق درکړي. موږ به د الله نه سوال وکړو چې الله وله توفیق نصیب کړي. یوازې دا نه، نور ډېر سنتونه چې زموږ پې عمل نشته. په ولاړې ډوډۍ مونږ خورو، په ولاړو به مونږ څکو. په دې معاشره کې اکثر په دې غټو غټو ډوډو کې دا چې کوم دا حکومتي سطح باندې ډوډۍ وي نو اکثر په ولاړه ډوډۍ. نو بعض علما لیکي که په ولاړه سړی ډوډۍ خوري نو جایز دی، منع نه دي، په ناسته بهتره ده. لیکن دې زمانه کې د ولاړې ډوډۍ د کافرانو یو شعار دی. دا د کافرو، د عیسایانو او د یهودیانو طریقه ده چې دوی په ولاړه خوري. من تشبه بقوم فهو منهم. څوک چې یو قوم سره ځان مشابه کوي، نبی علیہ السلام فرمایي دی د هغوی نه دی. ولې موږ په ولاړه ډوډۍ خورو؟ ولې موږ په ولاړه چای څکو؟ بعضې داسې مجلسونو کې زه په خپله شریک شویم، بعضې ملګرو هلکه موږ به په ناسته خورو، یاره بیا به را پورې خلک خاندي. ما یو زر کرته دی موږ پورې خلک وخاندي، خو چې رسول الله مبارک خفه نه شي. د پیغمبر په سنتو عمل پکار، یا په ولاړه بول کول. که یو سړی داسې جامې چولي چې په هغې کې کېناستې نه شي نو عذر دی ولا نو خیر دی. لیکن چې جامه داسې وي چې دې کېناستې شي او ځای هم د ناستې وي نو په ولاړه ولې بول کوي؟ په ناسته دې بولو کي که نه. حضور پاک فرمایي وی چې ډوډۍ ده نه په ځمکه پرېوته، راوچته که، او چې دې راوچته کړه نو چې خاوره ورپورې لګېدلې ده هغه ته یې وغورځوه او باقي وخوره. یو لوی صحابي عراق ته تللی و، د نبي علیه السلام صحابي و، عراق ته لاړ، په حیثیت د ګورنر لاړ. ګیر چاپېره نوکران ورته راته و دي، غلامان، د ډوډۍ خوړه یو نوړی ته لاندې پرېوته، چې دې څنګه لاندې پرېوته نو د راوچته کړه، خاوره یې ته وڅنډله او باقي نوړی یې خولې ته واچوله. او چې کوم غلامان و د فارس د ایران، هغې وی صاحب دا کار د خلکو مخکې ونه کړي، گورنر صاحب دا د دې خلکو مخکې ونه کړي. بیا به وایي چې دا دې څه کوي؟ دومره یې رسناک دی چې د خاورو ډوډۍ واخېسته، خاورې یې ته وڅنډلې او باقي خولې ته واچوله. او ته څه وایي؟ وی اترک سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم لهؤلاء الحمقاء. وی دې قمقلو د پیغمبر سنت پرېږدم، ما ته خپل ښکلي پیغمبر فرمایلی دي چې کله ډوډۍ د نه په ځمکه پرېوته، چې کوم شی خاورې سره جنګېدلی دی هغه ته یې وغورځوه او باقي وخوره. زه به د خپل پیغمبر په سنتو عمل کوم. مسلمان به مسلمان علی چې د خپل ښکلي پیغمبر په سنتو عمل وکړي. او یو حدیث مشکات شریف کې شته، رسول الله مبارک فرمایي من احیا سنتی، چا چې زما سنت جمع دی که عند فساد امتی، امت فاسد دی، سنتو باندې عمل ختم دی، او دی او سنت جمع دی که نبی علیہ السلام فرمایي فله اجر 100 شهید، د 100 شهیدانو ثواب به الله دله ورکړي. 100 شهیدانو ثواب. دې زمانه کې زمونږ په خادو کې او زمونږ په غمونو کې د سنتو خلاف ورزي شروع ده. خادو کې خو بالکل ډېره زیاته ده، یو شک و شبهه نشته، رواجونه دي. او دارنګې زمونږ په مړو کې څونه رسمونه دي. دا تختې الوا چې دا خلک دا مړي پسې کوي، دا د هندوانو رسم دی، دا په شریعت کې نشته. په تخته مړي واچي دغلته الوا پخوي، دا هغه ماشومان هم نه خوري، دې کې وله ورکوي، او بې ځایه پیسې ضایع شوې. دا یو رسم دی، دا سنت نه دی د نبي علیه السلام. بلکې ما اورېدلي یو ځای کې چې مړی شي کباب پخوي. هلکه وایي دا کباب ولې پخوي؟ وایي دا د مړي خوله ترخه شوې ده په ځنکدن کې، او دا کباب ترسکوني نو خوله یې ته، خوله د هغه ترخه ده او خوله یې ته ترسکون ته خورې. دا اوس رواجونه دي د خلک. زمونږ په دې وطن کې اصل کې هندوان پاتې شوي دي. نو ډېرې قصې پسې د هندوانو رسومات دلته کې روانې نه دي. تا پکې د څه خبره وکړه؟ د چورۍ خبره دې وکړله. نو چوري خو هسې ښه شی دی. چوري چې دغه معده کې پکې سوچه غوړي واچوي او څه ورته ویلې کېږي پکې چینی مینې واچوي یا ګوړه پکې واچوي، یو بهترین خشته خوراک دی. خو په دې میاشت کې بعضې خلک وایي چې یهودیانو چوري کړې وه او څوک وایي عایشې بیبي کړې وه. دا ټولې خبرې دروغ دي. د شریعت څه حکم د چورۍ متعلق نشته په دې میاشت کې چې دې میاشت کې د خامخا خلک چوري کوي، بلکې که څوک یې بدې نیت کوي چې دا د شریعت یو حکم دی او د شریعت یو عمل دی، او چې مې وکړ نو ما ته به ثواب میلو شي، او که مې ونه کړ نو ما ته به سزا میلو شي، نو دا بدعت دی، دا ګناه ده. بیا بلکې زمونږ خلک خو په چورۍ د مور د خور لور د حق نه ځان خلاصوي. یو ښکری چوره هغه خپل حق یې چوري وړي، یا یو جوړه جامې چې د یو اختر او بل اختر کې وړي، او داسې کې یاره چې د خور لور حق دی که نه؟ جایداد کې چې کوم د سره 5-6 جربه کېږي هغه نه ورکوې، کور کې چې د سره کېږي هغه حق نه ورکوې، او دا حق دی 2-3 ډوډۍ یو ځای کې او معدې کې او پکې صاحب ګوړه موړه واچې او وله ورولېږي، دا د خور لور حق دی. رونو
ښه خوراک دی، څه ګناه نشته په دې خوراک کې، نفس خوراک یې ښه شی دی. د یو میاشتې سره دې تخصیص مه کوئ چې ګنې دې میاشت کې به زه دا خوراک کوم په بل کې به یې نه کوم، دې خور له موړی شي، لور له موړی شي، دې کې هم څه پابندي نشته، خو د یو میاشتې سره یې مه تړئ چې دا ګنې په دې میاشت کې به زه لېږم بله کې به نه. او د شریعت یو طریقه یې مه ګرځوئ چې دا د شریعت د پیغمبرانو یا د صحابو څه طریقه ده، دا طریقه یې مه ګرځوئ. داسې ډېر رسمونه رواجونه دي زمونږ په دې وطن کې خوارې دي. ښځه چې په ډولۍ کې وړي نو قرآن شریف ورته په سر د پاسه کېږدي. دا تپوس یې کړی چې قرآن ورځي به او که نه ورځي؟ دا تپوس یې کړی دی؟ دا تپوس یې کړی چې دا قرآن خو دې ور په سر کېښود، اودس کې هم ده او که اودس یې نشته، او بیا چې ډولۍ نه کوڅي نو قرآن ورته په سر کېږدي او په کوټه یې وردن نه کوي. تپوس وکړه چې پاکه ده او که پلیته ده، قرآن ورځي او که وله نه ورځي؟ ټیک ده قرآن شریف ډېر د برکت کتاب دی، نه هېڅوک انکار نشي کولی، خو دې له خدای قرآن نه دی رالیږلی چې مړو سره کټ کې وړې او یا زنانه سره په ډولۍ کې وړي، دې لپاره خدای قرآن نه نازل کړي. او یا زنانه چې د ډولۍ نه کوسي نو څوک غنم راوالي شاته ونولي او څوک ماشوم راوالي په غېږه کې وله ورکړي، دا ټول رسمونه رواجونه دي، د دې شریعت سره څه تعلق نشته. رونو هغه وکړئ چې کوم د دواړو جهانو مبارک سردار کړي دي. دا موږ تاسو ټول منو چې دین پیغمبر علیه السلام کوم راوړی دی نو مکمل دی که ناقص دی؟ جواب راکړئ. مکمل. که څوک دا وایي چې نه دین کې لږ کمی وبولو زه پوره کوم، خو دا خو ډېر لوی جرم دی. دین پیغمبر علیه السلام موږ ته کامل راوړی دی، نو حضور پاک مبارک چې کم سنت موږ ته پرېښي دي موږ به د هغې تابعداري کوو. او که د پیغمبر د سنتو نه خلاف موږ د ثواب په نیت یو کار کوو هغې ته بدعت وایي، او که د ثواب نیت پکې نی رسم وی دې نه به ځان ساتو. نو رسول الله مبارک فرمایي چې چا زما په سنت عمل وکړه هغه زمانه کې چې زما سنت ختم شوي دي نو فله اجر 100 شهید، د 100 شهیدانو ثواب او اجر به رب العالمین د انسان له ورکړي. دا ډېره لویه خبره ده او ډېر لوی ثواب دی. او صحابه کرامو د پیغمبر علیه السلام یو سنت، حکیم ابن حزام رضی الله عنه د حضور پاک یو صحابي دی، راغی نبی سامنے سوال وکړه، وی څه شی راولی ورکړه، دوباره بیا سوال وکړه بیا وله ورکړه، درې باره بیا سوال وکړه بیا ورکړه. چې بیا سوال کو نبی صاحب وی ای حکیمه، وی دا مال ډېر خوږ شی دی او ډېر مزیدار شی دی، د انسان زړه ورته شوق کې پیدا کېږي. خو که چا له چا اسې ورکړه نو علي دی، خو که چا په تمه او په سوال باندې له چا نه مال حاصل که نو خېټه به یې پرې نه مړېږي او برکت به هم پکې نه. خو چې دا خبره یې واورېده حکیم بن حزام رضی الله عنه وی د الله رسوله زما د قسم چې نن نه پس به باز د چا نه مال وانلم. حضرت عمر به غوښته وي حکیم راشه وی ستا په دې بیت المال کې حصه د خپل حصه دی واله، وی نه باس ما د پیغمبر علیه السلام سره وعده کړې ده اگر چې خپل حق غشتي چې د بیت المال نه ګناه نه ده، چې غواړې نو څوک یې درکوي او نه غشتلم بیا ښه خبره نه ده. بعضې وخت څوک چاله پیسې ورکوي او دی وي نه نه مه راکوه که زکات یې پته نه کېږي خو ټیک ده، لیکن که هسې صدقه خیرات یې نو مالدار لم ورکولی شي او غریب لم، دا کبر مه کوه واله. حضرت عمر له نبی علیہ السلام یو ځل پیسې ورکولې، هغه وی صاحب زمانه محتاج له ورکا، نبی علیہ السلام وی خذه تیواله او ځان په مالک کا نو په خپل بیا غریب له ورکا. نو دا هم نه کې چې کبر به هم نه کې. لیکن حکیم ابن حزام یو خبره د پیغمبر علیہ السلام په مخ کې وکړه چې صاحب نن نه پس به د چا مال نه کموم، چا نه به شی نه اخلم. عمر به خلکو ته وی ای خلکه ګوان شئ ولې زه حکیم لره د حق ورکوم خو دې په خپله نه علي. صحابه خو عجیبه مثالونه عجیبه نقشې وې د حضور پاک مبارک. درونو د پیغمبر علیه السلام په هر یو سنت عمل کوي او په دې فخر وکړي، فخر چې یو انګریز د خپل انګریز په لباس باندې چې هغه لنډې بونډې لباس دی په هغې فخر کوي. زه د خپل پیغمبر په لباس ولې فخر ونه کوم؟ چې خلک د انګریز په شکل فخر کوي نو زه د خپل پیغمبر په شکل ولې فخر ونه کوم؟ قسم دی د پیغمبر شکل ځان له فخر وګڼئ، د پیغمبر عقیده ځان له فخر وګڼئ، د پیغمبر په طریقه خوراک، د پیغمبر علیه السلام په طریقه سکل، د پیغمبر د اودسماتي چلم حضور پاک صحابو ته ښولی دی. وی چې اودس ماته وی قبلې ته به نه مخ کوې نه به ورته شا کوې، استنجا کوې نه به قبلې ته مخ کوې نه به قبلې ته شا کوې، او ځان ښه پوره پاک ساتې پاک کې، او د هغې نه پس اوبه استعمال کې، او مسواک ومږې چې غاښونه هم پاک شي، غاښ مکمل صفا وساتې. دا خشته خپلې سنت دي. د مریض تپوس ته چې لاړ شئ ډېر ورسره مه کښېنئ، لږ ساعت ورسره کښېنئ چې د کور خاوندان تنګ نه شي. او د مسلمان په مسلمان یو څو حقونه دي، یو حق یې دا دی چې ته بیمار پرسي وکړي، او چې ته د مریض تپوس ته زمونږ خلک څه کوي د مریض تپوس د سنتو په خیال ګورې څوک نه کوي. د زما تپوس کړی ځکه یې تپوس ته ځم، او د زما تپوس ته نه کړی نو کوم یې وله نه. هلته خبره خو د سنتو نه وته په دې نیت چې یو مسلمان دی او ما د پیغمبر علیه السلام فرمایي تپوس یې وکړه، نو چې ته د هغه تپوس ته ځې تر څو چې کور ته نه راغلې هغې پورې 1000 فرشتې د رحمت دعاګانې دله کوي. د یو مسلمان د ملاقات دپاره د الله د رضا دپاره چې ته روان شې
ګوره پیغمبر علیه السلام فرمایي چې الله خوشحالیږي زه د ملاقات لدم تر څو چې کور ته نه راغلی فرشتې دله دعاګانې کوي او فرشتې درته څه وایي وایي تلل دې په جنت کې دي او راتلل دې په جنت کې دي. یو څیز کې ستا فایده ده سنتو په عمل کې داسې نه ده چې ګنې هسې رسم دی په دې کې ستا ته دومره نیکۍ لیکلي کېږي ثوابونه لیکلي کېږي چې قسم دی که هغه ته هم شمېرې. نو د سنتو تابعداري کوئ ښه د پیغمبر علیه السلام په طریقه فخر ګڼئ زما ښکلی پیغمبر دی زما د هدایت لپاره الله لیږلی دی چې ما له کوم دین راوړی دی هغې کې زما د دنیا هم خیر دی زما پکې د آخرت هم خیر دی او زه په دې باندې عمل کوم. پرنجه وخت کې الحمدلله چې ته یې واورې ویرحمک الله سلام اچوه په مسلمان السلام علیکم دا سلام علیکم مه وایه دا د ګناه لفظ دی السلام علیکم ښه مزېدار ښایسته الفاظ ګوره دعا دې ورته وکړه ادې راته وایي وعلیکم السلام کور ته ننوځې السلام علیکم ما یو ځل وی خلکه په ښځو به مونږ سلام اچو مې ولې ښځې هندوانې دي څه مسلمانان یې نه سلام به پرې نه اچې السلام علیکم کور ته ننوځې نه رښتیا وایه مونږ په ښځو سلام اچو د ښځو نه تمه کوو چې ورننوځو سلام به راباندې اچوي خیال در هم درته سلام نه اچوي هم وایي ستړی مه شئ هم راته وایي ستړی مه شئ هغه راته دې نه وایي ته چې اواز ورکړې هلکه ښه چارې چار خو څلورو ته وایي مطلب دا چې ښه په څلوري شي السلام علیکم لفظ وایه وعلیکم السلام په ښځه هم سلام اچو کور ته چې ننوځي او که ښځه راله هغې به هم سلام اچوي ماشومانو ته هم دا چل وښایه چې ماشومان رانوځي چې هغه در باندې سلام اچوي دا ښکلې طریقې د ښکلې پیغمبر اوبه چې څکې په ښي لاس باندې نیسه جام ډوډۍ چې خورې نو په ښي لاس باندې ډوډۍ خوره پوزه چې پاکې او دسمات چې پاکې نو په ګس لاس باندې پاکوه جومات ته ننوځې خیخ په مخ کې کوه او داسې وایه اللهم افتح لي ابواب رحمتک او په پیغمبر علیه السلام درود هم ورسره وایي بسم الله والصلاة علی رسول الله صلی الله علیه وسلم او چې بار وځې نو بیا په نبی هم درود اچوه او داسې وایه اللهم انی اسألک من فضلک الله ستانه ستا فضل غواړم ګاډی سټارټ کې بسم الله پې وایه ډوډۍ خورې بسم الله وایه حضور پاک فرمایي چې څوک ډوډۍ خوري او بسم الله پې وایي نو دې کې به شیطان ګوتې نه وایي ور ډېرې بیماری نن سبا د شیطان دا ډوډۍ مونږ خورو بسم الله پې ونه شیطان پکې پلیتې ګوتې وایي چې خیر دې ته لاړ شي دنیا بیماری مونږ له پیدا کړي. یو ځل نبی علیه السلام مبارک سره صحابه ډوډۍ خوړه ډوډۍ ښه ډېره وه یو کس کېناست هغې د نر بچي په درېو ډوړو هر څه خلاص کړل نبی علیه السلام وفرمایل وی دې د خدای بنده که بسم الله ویلې وه ډوډۍ ټول مونږ لپاره کافي کېده نو بسم الله سره په ډوډۍ کې برکت هم پیدا کېږي. یو ځل نبی علیه السلام مبارک ډوډۍ خوړه او صحابه ورسره دي یو کس راغی په دا منځ کې شریک شو دې کې نبی هم وخندل صحابه د الله رسول خندا موقع خو نه ولې دی وخندل وی دې ملګري ډوډۍ شروع کړه بسم الله ونه وي دوی په دې منځ کې ورته یاد شو بسم الله په منځ کې وي شیطان راته خدای وښو چې قی یې وکړه د ده لاس سره د شیطان لاس یو ځای لګي او خوراک یې کو چې د بسم الله وي شیطان لاس خوا کړه الټه وکړه قی یې وکړه کور ته داخلېږي بسم الله وایه کومه دروازه د شپې بندې نو بسم الله پې وایه نبی علیه السلام فرمایي چې د شپې اوده کېږي ډیوه مړه کوه دې زمانه کې د ډیوې مثال د هیټر دی څومره فتنې پیدا کېږي دا د ګیس هیټر چې څوک کولو پرېږدي څومره ورونه ترې ولګېدل د پیغمبر په سنتو عمل نشته ډیوه مړه کوه هیټر دې مړ ساته بجلی بې ضرورته مړې کوه چې ضرورت یې نه ماشومان د ماښام نه پس بار مه پرېږده نبی علیه السلام فرمایي په دې وخت کې شیطانان راخورېږي دې ماشومانو کې ګوتې وای او غلطې بیماری پکې پیدا کوي نو ماښام نه پس ماشومان د کوره بعد مه پرېږدی او چې شپه پخه شي خیر دی که ماشومان د کور نه بیا بار وځي دا طریقې دي دا دغه رنګې کمیس چې اغوندې نو ښې لستوڼې مخکې اچوه او چې کمیس وباسې نو ګس لستوڼې مخکې وباسه او پرتوک چې اچې نو ښې یخ په مخکې دننه کوه پرتوک چې وباسې نو ګس په مخکې وباسه په ګس او ګدرېدله واچوه مخکې ته استنجا وکړه او استنجا پسې چارهدام وکړه او غسل نه پس د چارهدام ضرورت نشته دا ټول د پیغمبر مبارک سنتونه دي نو دا فخر ګڼئ ښه او چې څوک چاله نه ورلي چل ورته وښایې که تاسو د خپلو علماو سره لږه ناسته وکړه او د دې علماو نه هم لږ لږ تپوسونه وکړل چې یاره موږ ته نن د ډوډۍ لږ سنت وښایه نن د اوبو سنت راته وښایه د اودس سنت راته وښایه نو 10-12 منټه 15 منټه به دې ټول لګي خو ډېر زیات څه به زده کړې او دا ټول د پیغمبر علیه السلام من احب سنتي چا چې زما سنتو سره مینه وکړه فقد احبني وي ما سره یې مینه وکړه من احبني چا ما سره مینه وکړه کان معي فی الجنه جنت کې به زما ملګری وي لباس وضع قطع د سنتو مطابق پکار ده دعا کې چې الله تعالی موږ د سنتو تابعدار کړي یا الله موږ د پیغمبر علیه السلام د سنتو تابعدار کړي خدای د حضور پاک ملګرتیا نصیب کړي
رب العالمین د نبی علیہ السلام د طریقې مطابق هم جون نصیب کې او د پیغمبر اسلام د طریقو نه خلاف د جون نه مساته. الہ العالمین که څوک مریضان دي دعا وتو کې یو مریض دی په هسپتال کې دعا وکړي چې الله ول شفا ورکړي. نور څوک مریضان دي الله ټول مریضانو له شفا ورکړي. که څوک تنگ دستي قرضداران الله ته قرضونه خلاص کړي د حلال رزق نصیب کړي. تا یو مرګري وفات شوی دی روخان صاحب هغه تم دعا کې نن جنازه وکړه چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي. زموږ یو بل مرګري دا جمع اعظم خان رو داغه والده وفات شو مخکې ورځو کې دعا وتو کې چې خټ کې چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي. نور څومره مردگان وفات الله ټول مغفرت نصیب کړي. الله چې څوک جندي دي موږ له اسلام او د ایمان د هدایت زندگی نصیب کړي. خدای د دنیا او د آخرت د فتنو نه مساته او د شرونو نه مساته او د مخلوق د شر نه مساته. زموږ په عمرونو کې زموږ په مال او اولاد کې برکت واچي. اخر کې په خپل دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله.